د لنکا پریمیر لیګ لپاره د بولۍ په مراسمو کې 15 افغان لوبغاړي وپېرل شول. د لنکا پریمیر لیګ لپاره نن د لوبغاړو د اخیستو یا بولۍ مراسم ترسره شول. دغه لیګ چې د سریلانکا هیواد پورې تړاو لري 15 لوبډلې پکې لوبیږي چې 2 لوبډلو یې ور د مخه 3 افغان لوبغاړي له ځان سره ساتلي وو. ډیمبولا تندرس ابراهیم زدران او جفنا کینګز عظمت الله عمرزی او نور احمد لکنوال د راتلونکي پړاو لپاره له ځان سره اخیستي دي. په همدې حال کې نن د بولۍ په مراسمو کې 15 افغان لوبغاړي وپېرل شول چې رحمان الله ګربز د کولمبو سټرایکرز لوبډلې لخوا په $50,000، کریم جنت د ډیمبولا تندرس لخوا په $80,000، حضرت الله ځاځی هم ډیمبولا تندرس په $50,000، مجیب زدران ګلی مارویلز په $50,000 او الله محمد غزنفر د کولمبو سټرایکرز لوبډلې لخوا په $10,000 واخیستل شول. دا په داسې حال کې ده چې تیر 2023 کال کې د لنکا پریمیر لیګ کې یوازې 3 افغان لوبغاړي اخیستل شوي وو او سږکال 23 افغان لوبغاړو نوملیکنه کړې وه چې 3 یې له وړاندې اخیستل شوي وو او 15 یې په بولۍ کې وپېرل شول. د لنکا پریمیر لیګ سږنی پړاو د روان کال جولای په لومړۍ نیټه پیلیږي او د همدې میاشتې تر 21 به دوام وکړي.